الرحیم. د حدیث شریف مفهوم دی چې خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه اتدرون مل مفلسو، تاسو پیژنې غریب چاته وایي؟ صحابه کرامو وی المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. جی قربان من غریب پیژنو، من غریب هغه ته وایو چې جیب کې ورسره پیسې نه او کور کې ورکره سامان نه. نو خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې غریب دې ته نه وایي، غریب المفلسو، مفلس چاته وي؟ زما په امت کې مفلس هغه دی چې یاتی یوم القیامت بصلاة و صیام و زکات. وګوره دې حدیث ته موږ سوچ کو، ناشنا حدیث دی چې زما په امت کې غریب هغه څوک دی چې د قیامت پر راشي نو ځان سره به ډېر منځونه راوړي، لکه دا داسې عجیبه سړی دی چې دله الله رب العزت د مونځ توفیق دنیا کې ورکړی دی، د مونځ کړی دی، هغه ته الله پاک قبول کړی دی او میدان حشر ته راوړی دی. دا داسې عجیبه سړی دی چې الله رب العزت والا د روجې د نیولو توفیق ورکړی دی، د روجه نیولې ده هغه ته الله پاک قبوله کړې ده او میدان حشر ته راوړې ده. دله الله پاک د صدقې او د خیرات او د زکاتونو وغیره توفیق ورکړو، د هغه کړي دي الله پاک ته قبول کړي دي، میدان حشر ته راوړي دي. اوس چې کله حساب کتاب شروع شو نو یو راشي لطمه هذا مال سپیړه راکړ و بیخې به بدی د دنیا کې غل ورکی، یا الله پاک شتم هذا ماته کنزل کړو د دنیا کې غل ورکی، یا الله پاک ضرب هذا زی وقلو ما د دنیا کې غل ورکی، یا الله پاک قذف هذا ما باندې شرم پورې کړو زمې مال خوړلو. داسې خبرې بکیږي. د حدیث شریف کې وی چې اخر کې بر دې نیک سړی هغه نیکه هغه منځونه، نفلونه، تلاوتونه، روجې، خیراتونه، زکاتونه وغیره ختم شي او د خلکو لا خبره به پاتې. نعوذ بالله اخر کې چې ردنې کې ختم شي خلکو له باور کی نو د خلکو ګناهونه به په د باندې انبار شي. موږ د حدیث شریف ته وګورو چې ګوره دې سړی منځونه کړي دي، د روجې نیولې دي، خیراتونه کړي دي، ښه کارونه کړي دي، خو چې وسره چاله سپیړه ورکړې ده، د چا غیبت یې کړی دی، د چا مال یې خوړلی دی، چاته یې کنزل کړی دی، نو د هغې په وجه هغه څومره نیکۍ چې وي هغه د چا حق یې چې ولې هغې ته میلاو شوي. نو د حدیث شریف کې موږ ته ډېر لوی سبق دی چې موږ او تاسو ډېر احتیاط کوو. دا د کومو نیکو اعمالو چې موږ له الله پاک توفیق راکړي چې د دې موږ خصمانه کوو، ساتنه او حفاظت کوو. داسې ونه شي چې موږ خو نیکۍ کوو خو بل طرف ته غیبت کوو، چغلي کوو، دلزاري کوو، کنزل کوو، چاله سپیړه ورکوو، د چا مال خورو نعوذ بالله، په چا شرم پورې کوو، نو بیا به قیامت کې زمونږ هغه نیک اعمال نعوذ بالله هغې له ورکړی کېږي. الله رب العزت ما او تاسو نومي مسلمانان نارینه او زنانه د دې غریبۍ نه وساتي. آمین آمین.